ها دغه آیفون 14 پرو ماکس هم واغستو زبردست ده. او دا چې د یو اس بي سي دی کنه د پاور اډاپټر لپاره او د کلیر کیس دی دریونه خدي زبردست هغه حساب کتاب برابر دی بس سره ها نو بس دغه د آیفون هم کور ته راوړلو او اوس به کولاو تاسو ته به خو چې تاسو پکې سوای سي حساب د سند دی کنه نو ها دغه سي رنگ دی رنگ یې ملیدای شي تاسو ته به صحیح ښکاري یا نه خو دلته ورته ویولې وای ویولې رنګ کې دی داسې بلو رنګ کې دی خو بلو رنګ کې نه دی یاره داسې کلر بلایند یم زه خو صحیح پیژنم نه کوم رنګ توربخنې بلو توربخنې بلو دی پوه شوې خو ډېر ښایسته رنګ دی یار یقینو که زما ډېر زیات خوښ شو او تاسو ته صبر دا نور شیان هم وښیم دې سره صرف یو اس بي کیبل راځي او نور چې دی ورسره صرف دغه کاغذونه دي یو به پکې سټیکر دا د آیفون سټیکر دی تاسو لیدای شئ او دا نور صرف ډسکرپشن دی کنه چې به چې د سیم کارت لپاره چې کوم دغه کیږي استعمالیږي مثال تاسو کولی شئ چې سیم کارت بدلوئ نو هغه وخت کې دغه استعمال کړئ مثال ها دغه وګورئ اوس به کور ورته چې تاسو ته کور هم خیم دی کور دی د چا خبره هغه کلیر کیس ورته وي یا کور ورته وایي یا پروټیکشن لپاره چې کومه د دې دغه وي که نه هغه یو دی نو ستاسو مخکې به خلاص څنګه ښکاري ځکه دا رنګ چې دی ډېر زبردست دی تاسو لیدای شئ ډېر زبردست کور دی پوه شوئ هغه زه درته پکې ښکارم یا نه خو مثال موبایل ورته پکې ښکاري پوه شوئ ماشاءالله ماشاءالله بیخي هغه کور یې یو خپل دغه لري پوه شوئ ښه ښایسته پکې ځای شو وینئ پوه شوئ ښه زبردست ښه دغه د پاور اډاپټر هم راویستو هماغه د یو اس بي سي دغه وکړي که نه ده کوم دغه چې دی او ښه ښکلی نو دې سره بیخي مناسب جوړ دی او څو دی رښتیا دا باید وګورو که نه ځکه چې د هر موبایل خپل وي خو تقریبا 20 واټ چې دی مطلب 20 د 14 لپاره ښه پرېوځي نو دا هم چې دی 20 دی بلکل دا هم 20 دی میډ ان کلیفورنیا دی واو اول ځل مې د کلیفورنیا دغه وګتو پوه شوئ نو 20 دی 20 چې دی د آیفون 14 لپاره یا آیفون 13 شو یا 12 شو یا مثال څونه چې د آیفون دا نوي موډل دی که نه هغې کې ښه ښایسته کار کوي نو ښه زبردست اوس به ټیسټ کوو چې مثال چارجر مارجر راسي سري بیا ور انسټالیشن او پوره هغه حساب کتاب برابرو یعنې اوسه پورې خو هر څه ښه ښکاري او ډېر ښکلی ښکاري زما دا موبایل چې ورته ګورم هغه مینه پورې سړي ماتېږي پوه شوئ او لاس کې مې جوړ دی پوه شوئ نو لاس کې چې وګورئ بیخي برابر دی بس یو هغه دغه دی چې ساتل یې لږ سخت دی د دې داسې دی چې باید ایکسټرا پروټیکشن وشي که نه مثال هغه مونږ به ورته ویلې دې له به جیب خپل جوړی که نه لږ غټ وي که نه غټ هم وي او دلته پاریس کې چې ژوند کوې نو دا به نه ګرځې ځکه چې دلته ډېر مشکلات دي دلته چې دی مثال که ټرین کې دې راویستو یا په لاره دې راویستو ټلیفون خبرې دې کولې نو هر قسمه رسک سره مخامخ کېدی شي ځکه چې دلته غلا ډېره ده جنګونه او حساب کتاب چې دی ښارونو کې ظاهره ده چې دا شیان ډېر نو باید سړی ډېر احتیاط وکړي چې ښار کې دا غټ موبایلونه ګرځوي نو په احتیاط سره یې روباسي په احتیاط سره یې داسې ځای کې روباسي چې هغه ځای محفوظ وي ځکه چې ډېرې حادثې مو لیدې ډېر مشکلات هم ولیدې هغه خلکو چا چې دا غټ موبایلونه ګرځول که نه نو ډېر مشکلات ورته پېښ شوي دي نو دې سره به احتیاط کوئ یعنې نور ښه دی صرف دغه هغه مشکلات دي که نه ها دغه به اوس ګورو انشاءالله دا هم د همدې هر څه سره حاصل شوی دی تاسو ته به نن ښیو چې څه حساب دی څه نه دی خوښ هم شو خوښ هم نه شو نو پوره هغه دغه به درکوو داسې دی چې یو سټینډ دی او دا د برایټنس دپاره چې کوم هغه لیمپ پکې لګېدلی هغه دی که نه ها اوس به یو په یو کولاوو تاسو ته به پوره ښیو څه حساب دی څه نه دی ډېر یو های کوالټي والا دی مثال هغه دغه چې چیک یې که نه داسې ټوکه نه ده پوه شوې ښه ښایسته هغه حساب کتاب چې دی ګپ نه دی داسې خرچه پټ شوې ده او ویټ هم لري داسې ډېر درون هم ډېر نه دی خو مقصد حساب کتاب یې برابر دی تاسو لیدای شئ مثال څومره چې غټوئ هغونه غټېږي ها اوس به دا لایټ وباسو مهم همدا دی که نه دا به چې دی د ریموټ په دې خوکو دا به دې خوکو تاسو لیدای شئ ښه زبردست هغه
خوندور دغه دی پوه شوې نو دغسې دی پوه شوې دا به داسې ودرې تاسو لیدی شئ او لایټ اوس به لایټ سیسټم هم وګورو ټیسټ وکړو ښه دغه تاسو لیدی شئ 1 2 3 علم دی های لو څونه ځي ها تقریبا بیخي ډیم هم کېږي ډیم کولی هم شئ او بیا مثال های دغه کولی هم شئ دغه تاسو لیدی شئ بس هغه ایفون او دغه ورسره ښه زبردست داسې جوړ راغلی که نه بس هیله لرم چې ویډیو هم خوښه شوې وي او انشاءالله دغسې به نورې ویډیوګانې هم تاسو سره شیر کوو او تاسو کمنټونو کې موږ ته ووایئ چې څه حساب دی څه نه دی څه م خوښ شو څه م خوښ نه شو او موبایل باره کې هم څه خیال دی مثال دا کوم سیسټم باندې چې موږ واغستو کوم دوکان کې چې موږ واغستو او ستاسو مثال د سیټ اپ باره کې څه خیال دی د ټول باره کې بیا موږ ته ووایئ ستاسو خپل هغه سجیشن راکړئ چې مثال څه ښه و څه بد و او انشاءالله همدغسې به نورې ویډیوګانې هم جوړو او هیله لرم چې دا خوښ شوي او خدای په امان